تورات دی یا انجیل دی یا زبوري نو دې کې هغه خوند او مزه نشته. هغې غټه وجه دا ده چې دا په اصل حالت کې پاتې نه دي، دوی پکې تحریف کړی دی او رد و بدل یې کړی دی. که تاسو قرآن ته غوږ کېږدئ نو ډېره مزه به درکړي، ډېر خوند به درکړي، اثر به در باندې کوي، تر دې پورې چې څوک په ایمان نه لري کافر هغه ته هم خوند ورکوي. د مکې چې کوم سردارانو مشرکان و ابو جهل او نور هغوی به هم د شپې راتله او د نبي پاک علیه السلام قرآن ته به یې غوږ کېښوده او هغې نه به خوند او مزه اخیستله، هغې به اثر کاوه. لیکن تورات او انجیل کې تاسو نن هم اورئ هغې کې هغه مزه نشته، هغه اثر نشته، هغه خوند نشته، ځکه د آسماني کتاب پاتې نه دی. هغوی پکې تحریف کړی دی، تبدیلي پکې کړی دی، رد و بدل یې پکې کړی دی. صادقين بينك وأرنو صابر مي على بلاخ يكخنا مئات معي مبرخ وفرق لم يشعم شيح مثل الحياة الباس مثل الضاق فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم